د نن ورځې څو مهم او تازه خبرونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په بدخشان کې ځایي طالب چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یې 6 کسان د یو قهوه‌ایي رنګه ایګ یا خرس د ښکار په تور نیولي دي. په بدخشان کې د چاپیریال ساتنې مشر فیض الرحمن ابراهیمي د 15 یا پنجشنبې پر ورځ د لړم پر 24مه ویلي چې دا کسان د بدخشان په شکی ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د ابراهیمي په خبره دغو کسانو 3 ورځې مخکې یو ایګ ښکار کړی او له مړي سره یې یادګاري انځور اخیستی و. نوموړي ډېره کړې چې د وحشي ژوو پر ښکار بندیز دی او نیول شوي کسان به مجازات شي. د یادونې ده چې پروسه کال د نورستان اوسیدونکو یو تور نایابه ایګ ټپي او اسیر کړی و. په ننګرهار کې ځایي سرچینې وایي چې اسلامي امارت په دغه ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 11 کسان په دورو وهلي دي. سرچینو ویلي چې دغو کسانو ته د 15 یا پنجشنبې پر ورځ د لړم پر 24مه د ننګرهار په سره رود او غني خیلو ولسوالۍ کې سزا ورکړل شوې ده. د سرچینو په وینا دا کسان په لواطت او زنا تورن وو. سرچینو ویلي چې دغو کسانو لس هر یو له 10 تر 19 دورو او یوه ښځه په 29 دورو محکوم شوې وه. د یادونې ده چې تیره اونۍ هم په بهسودو او کوز کونړ ولسوالیو کې 3 کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. د پاکستان پوځ د 15 یا پنجشنبې پر ورځ ویلي چې د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې د اپریشن په ترڅ کې 2 پوځیان او 3 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي ځواکونو په نورو اپریشنونو کې 8 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ رسنیز دفتر په یوې خبرپاڼه کې لیکلي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته وروسته له هغه واستول شول چې د راپورونو له مخې وسلوالو په هرنایي سیمه کې د ولسي وګړو په نښه کولو پلان درلود. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو په اپریشن کې 3 وسلوال ووژل شول. پوځ ویلي چې 2 سرتیري هغه وخت ووژل شول چې له دغې سیمې د راتلو پر مهال د هغوی ګاډی د لار غاړې په ماین برابر شو. په ورته وخت کې د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړ چې د 15 یا پنجشنبې پر ورځ د خیبر پښتونخوا په میرانشاه سیمه کې په پوځي اپریشن کې 8 وسلوال وژل شوي دي. د ورځپاڼې د دغه اپریشن په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خیبر پښتونخوا د پاکستانیو طالبانو د فعالیت مرکز بلل کیږي. په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان د واکمنۍ پر ضد د وسلوالو ډلو لکه د پاکستاني طالبانو او بلوچ بیلتون غوښتونکو ډلو بریدونو په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې زور اخیستی دی. د ایران د عدلیې وزارت مرستیال او د افغان بندیانو د لیږد کمیټې مشر اسکر جلالیان وایي د ایران واکمنۍ پریکړه کړې چې ټول قانوني او ناقانونه کډوال تنظیم کړي. ښاغلي جلالیان دغه څرګندونې د 15 یا پنجشنبې پر ورځ د لړم پر 24مه د اسلامي امارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له چارسمبالي خلیل رحمان حقانی سره په لیدنه کې کړي دي. جلالیان په دې برخه کې له کابل څخه د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په موخه د طرحې وړاندیز او مشورې غوښتنه هم کړې. د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه کاږلي چې له جلالیان سره په لیدنه کې حقانی له ایران څخه غوښتي چې له ناقانونه کډوالو سره له زغمه کار واخلي او ناوړه چلند یې ورسره نه کوي. همداراز جلالیان له امیر خان متقي سره په ناسته کې ویلي وو چې ایران به د خپلو همکاریو په دوام په نږدې راتلونکي کې د ترسره شوو هوکړو پر بنسټ له ایران څخه د افغان بندیانو د لیږد بهیر پیل کړي. د اسلامي امارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دې ناسته کې په ایران کې د کډوالو پر ستونزو د جبري ایستلو د مخنیوي، د بندیانو لیږد، له کډوالو سره ښه چلند، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي، د ګډ میکانیزم رامنځته کولو او په دغه هیواد کې د ډیپلوماټانو پر ستونزو خبرې وشوې. د خلیل رحمان حقانی او امیر خان متقي په ګډون له ایرانی پلاوي سره د یو شمېر نورو طالب چارواکو لیدنې په داسې مهال کې ترسره کیږي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ایران پر پوله د ایرانی پولیساتو له لوري پر افغان کډوالو د ډزو او افغانانو د وژل کېدو په تړاو لا هم اسلامي امارت د خپلو موندنو وروستي جزئیات نه دي په ډاګه کړي.
له کندهار څخه سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې په ژیړۍ، مایوند، شاولی کوټ، خاکریز او سپین بولدک ولسوالۍ کې د امر بالمعروف کسانو وګړي او ځوانان په زور اړباسي چې د دوی په غونډو کې برخه واخلي. سرچینې وایي اسلامي امارت د ځوانانو د ټلیفون ځاني او کورني انځورونه، ویډیوګانې او ډیټا ګوري. سرچینو د پنځنۍ یا پنجشنبې پر ورځ افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي چې د امر بالمعروف کسان په اونۍ کې 3 ورځې د ولسوالیو په جوماتونو کې وګړو ته د خپل نوي قانون د پلیتابه او نصیحت په نوم ناستې جوړوي او له وګړو څخه په جبري ډول په دغو غونډو کې د ګډون غوښتنه کوي. د کندهار د میوند ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دې ناستو کې وګړو ته په شریعت د ظاهري بڼې جوړولو، موسیقي نه اوریدو او د اسلامي امارت د اطاعت او همکارۍ سپارښتنې کیږي. د حمدالله په نوم د خاکریز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف کسان ډېرې خبرې او سپارښتنې له عقدو او پیغورونو څخه ډکې وي. نوموړی ډېروي طالبان په جوماتونو کې پیغورونه راکوي چې مسلمانان شئ، ځانونه پر شریعت برابر کړئ، لمونځ پر وخت کوئ او زموږ لارښوونې ومنئ. د همدې ولسوالیو یو شمېر کسان د اسلامي امارت د همدې ډلې لخوا د ټلیفونونو د ځاني ډیټا له کتلو او سخت چلند د هم شکایت کوي. دوی وایي کله چې طالبان د ځوانانو یوه ډله وویني ټلیفونونه یې ګوري، کله چې سندرې او ویډیوګانې په ټلیفون کې ومومي د یوې ورځې لپاره هغه کس بندي کوي. هند د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د جنګیالیو د فعالیتونو پر سر له راټوکېدلو اختلافونو څخه سوداګریزه ګټه پورته کوي او غواړي افغان سوداګري د چابهار بندر پر لور لاړه شي. د ساوت چاینا مارنینګ پوسټ د راپور له مخې د هند د ابزرور څېړنو او ستراتیژیکو مطالعاتو بنسټ یو همکار کبیر تنیجا وایي چې نوی ډیلی له ډېر وخت راهیسې هڅه کوي چابهار بندر د افغانستان د ځایناستي سوداګریزې لارې په توګه څرګند کړي. هغه وایي چابهار بندر د دې پروژې د ډیزاین یوه برخه ده. دغه بندر دغه راز کابل ته د کراچۍ بندر یو بدیل په لاس ورکوي چې افغانستان ترې له اوږد وخت راهیسې د اصلي بندر په توګه ګټه اخلي. هند اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني، خو تنیجا وایي چې نوي ډیلي ته دا منطقي بریښي چې د چابهار بندر چارې وڅاري. تنیجا ډېروي د اسلامي امارت او پاکستان اړیکې د کرښې پر سر نښتو او په کابل کې د امنیتي او سیاسي اختلافونو له امله ترینګلي کیږي. تیر کال چابهار ته د ملا برادر یون د هند پر لور د دې ډلې درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.